ایمان پلورونکي شپږ شپېتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې موږ په کریک کې وو، هلته چې د مسلمانانو قافله تېرېده او صلیبیانو حمله پرې وکړه. یو ورور او دوه خویندې یې وتښتول او د هغه ځای مسلمانان ټول په غوسه کړل. خو هلته بیا د عثمان په نوم باندې مجاهد هم و او له هغه سره نور ملګري چې د دوی مشر برجیس و، چې هغوی د دغو نجونو د خلاصون لپاره هلې ځلې کولې. او بالاخره په کریک کې هغه مجاهدو خویندو د صلیبیانو د اسونو او اوښانو وښو او هغه استوګنځیو ته اور واچاو چې ټول ښار په دې اور باندې راویښ سو. او د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې موږ د مسلمانانو بیګار کیمپ ته ورغلو، هلته چې صلیبیان دوی د دې لپاره راوستل چې هغه اور مړ کړي او له کویان نه اوبه پرې راوباسي. او له دې بندیانو سره دا ژمنه هم وسوه چې که چیرې دا اور مړ کړي سبا ته به ټول خوشي کړي. خو د تیرې برخې په پای کې موږ واورېدل چې په دې بندیانو کې آفاق هم وو. هغه وویل چې که چیرې د صلیبیانو ټول حکومت هم اور واخلي نو زه د اور وژلو لپاره نه ورځم. ورونو، یو بندي ورته وویل لیونی کېږه مه، هغوی ویلي چې تاسې اور مړ کړئ بیا به آزاد یاستئ. او هغه پسې وویل دا چل دی، دا کافران درواغ وایي، خو ته زموږ سره یو ځای ولاړ سه او بیا وتښته. موږ خو تښتېدلی نه سو، دوی زموږ د کورونو څخه خبر دي، خو ته باید ولاړ سې. آفاق وویل چیرې به ولاړ سم؟ بندي ورته د خپل کور پته ورکړه او یې ویل زه به وخته ګورم، که چېرته حالت مناسب و تا به خپل کور ته ورسوم، خو هلته به ډېر وخت نه تېروې او هلته به نه پاتې کېږي، ځکه چې بیا صلیبیان به زموږ ټول کور تلاشي کړي او زموږ کورنۍ ته به سزا ورکړي. صلیبیانو ټول بندیان له ځانه سره بوتلل او په مختلفو کویانو باندې یې وویشل. پوځیانو اوبه راویستلې او بندیانو په مشکو کې وړلې. هغوی په منډه منډه اوبه وړلې او په اور یې اچولې. په دوه درې چکرونو کې ورسره پیره کوونکي وو، خو دې کار امکان نه درلود. بندیان او پوځیان سره ګډ وډ سول او هر یو لیو او بل څخه بې پروا شو. صلیبي چارواکو په ویره او ډار سره هر چا ته کنځلې کولې. خو په دې وخت کې د ویرېدلې اسونو یوه ډله راغله چې بندیان او سپاهیان یې تر پښو لاندې کړل. ځینې ولوېدل خو ځینې یوې او بلې خواته سول. آفاق د زاړه بندي سره د کور په لور روان سو. مسلمانانو ته هېڅ خطره نه وه، ځکه چې هغوی فکر کاوه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ راغلی دی او په ښار باندې حمله کوي. بندي خپل کور ته ننوت، د هغه ټوله کورنۍ راویښه سوې وه. هغوی ډېر زیات خوشحاله شول، خو پخواني بندي آفاق هغوی ته تسلیم کړ او بیا ورته وویل دا پټ کړئ او ډېر زر یې له ښاره څخه وباسئ، زه نشم پاتې کېدی. صلیبیانو سبا د خلاصون وعده کړې، هغوی اوس څوک نه پېژني، که زه پاتې شوم نو بیا هېڅ وخت نشم خلاصېدی. ورونو، د بندیانو پلار وپوښتل آیا دا خبره رښتیا ده چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ دې ښار ته راننوتلی؟ بندي وویل هېڅ معلومات نشته، اور ډېر زیات او سخت دی، معلومیږي نه چې کله به مړ سي. د بندي پلار وویل که زموږ پوځ نه وي راغلی نو بیا زه دا خطر څنګه ومنم؟ بندي وویل دا سړی خپله وځي. پلار یې وویل د ده نه زموږ لپاره هېڅ خطر نشته. اوس تا کشر ورور دو مسلمان نجونې هم کور ته راوستې دي. ورونو، دا دواړه د عثمان ساره ملګرو د صلیبیانو د پاچاهۍ میلمستون څخه راخلاصې کړي دي. هغه دواړه موږ په کور کې پټې کړي دي. خو بندي وپوښتل هغه نجونې څوک دي؟ پلار یې وویل دا هغه نجونې دي چې هغوی پرون د یو کاروان څخه راتښتول سوي دي، د هغوی ورور لکه چې بندي وي. ورونو، په دغه حالت کې آفاق هم د دوی په کور کې و. آفاق په وارخطایي سره وویل چیرې دي هغه نجونې؟ لږ ځنډ وروسته آفاق خپلې خویندې په غېږ کې ونیولې. الله پاک د هغوی دعا اورېدلې وه او قبوله کړې وه. دا ډېر احساساتي وخت و. د هغوی پلار مړ شوی و او کاروان تالا شوی و. هغوی د داسې معجزانه لیدلو تصور هم نه کاوه. بندي سمدستي له کوره څخه ووت. هغه د بند څخه تښتېدل نه غوښتل،
د هغو کوچنی ورور د عثمان سارم او برجس سره و. پخواني بندي سمدستي بیرته کور ته راغی او نجونو ته یې وویل زر شي چې د ښار څخه د باندې وځو او ځو. هغه ته وویل شول چې آفاق د دې نجونو ورور دی، خو هغه هم دا درې واړه له ځانه سره ملګري کړل او د کور څخه ووتل. د باندې درې اسونه ولاړ وو. دا کار برجس کړی. هغه واړه نجونې په اسونو باندې سپرې کړې. کله چې برجس په درېیم آس پرېده، هغه ته د آفاق په هکله باندې وویل شول. هغه سمدستي آفاق په درېیم آس باندې سپور کړ او دا یې ورته وویل الله په امان دوستانو، که ژوندي وو بیا به سره وګورو. هغه منډه کړه او د ښار د شاتنۍ دروازې په لوري باندې روان شو، له کومې چې ښاریان تښتېدل. خو وروڼو، برجس دا لاره مخکې کتلې وه او د تېښتې وخت ورته پیدا سوی و. هغه په لاره کې درې اسونه راونیول او هلته یې راوستل. کله چې صلیبي چارواکو ولیدل چې ښاریان تښتي، نو د دروازې د بندولو حکم یې وکړ. خو وروڼو، کله چې برجس هلته ورسېده، نو دروازه بندېدله او ولسي خلک پکې راګېرېدل. هلته یو غوبل جوړ سوی و. خو برجس په ډېره چالاکۍ سره چیغې کړې او یو دم یې وویل د شال لوري پوځ را روان دی، دروازه خلاصه کړئ، وتښتئ چې مسلمانان را روان دي. خلکو زور ولګاوه، نو دروازه بیا خلاصه شوه. خلک د سیلاب په شان باندې له کلا څخه په وتلو کې شول. کله چې آفاق او خورګان یې له کلا څخه ووتل، نو برجس آفاق ته وویل چې د خپلې خور په آس پور شي، ځکه چې یو آس د دوه نرانو زور نشي لرلی، ځکه چې زموږ سفر ډېر اوږد دی. ورونو، آفاق د یوې خور سره سپور سو او بلې ته یې وویل چې د سپرلۍ څخه ونه ډاره سي، ځکه آس هغه نه غورځوي. ورونو، هغوی خپل آسونه په منډو کړل. برجس ته معلومه وه چې په لاره کې صلیبي پوځ پروت دی. هغه ته خالي لارې هم معلومه وې چې هلته پوځ نه و. هغوی هماغه خالي لارې ته شول. د کرک تښتېدونکي خلک یوې او بلې خوا ته خپاره شول او رڼا هم هر لوري ته خپره وه. آفاق او نجونو ته معلومه نه وه چې هغوی په څه ډول راخلاص شول. برجس چوپ و. د کرک لمبې او رڼا شاته پاتې کېدلې او شپه د اسونو د رفتار سره تېرېدله. کله چې سهار راوختلو، برجس سره د خپلو درې ملګرو د مسلمانانو سیمې ته ورسېدل. هغه یو قومندان ته ځان وروپېژندلو او د سلطان صلاح الدین ایوبي په هکله یې ورڅخه وپوښتل. قومندان هغه د خپل پوځ مشر قومندان ته ورساوه او د هغه څخه یې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په اړه باندې معلومات واخیستل. برجس په خپل کار او عملیاتو ډېر خوشحاله و، ځکه له یوه لوري یې دوه مظلومې نجونې او د هغوی ورور راخلاص کړی و، او له بله لوري یې په کرک کې داسې لوی او غټ عملیات کړي وو چې د صلیبیانو ملا یې پرې ماته کړې وه. هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته دا صلاح او مشوره ورکول غوښتل چې سمدستي په کرک باندې برید وکړي. هلته بیا د کرک سهار ډېر بوږنوونکی او ډارونکی و. د اور لمبې کمې شوې وې، خو اور لا هماغسې لګېده. د صلیبي پوځ سامان او د څارویو واښه ټول سوي وو. خیمې او نور پوځي وسایل او وسلې هم سوځېدلي وو. آسونه او اوښان چې ټوله شپه یې منډې وهلې دي، ستړي شوي او پراته وو. هر لوري ته د هغوی خلکو مړي پراته وو چې د اسونو او اوښانو تر پښو لاندې سوي او له منځه تللي وو. بندیانو او سپاهیانو تر اوسه پورې لا اوبه راوړلې او په اور باندې شیندلې. صلیبي چارواکي تر دې وخته پورې په دې فکر کې وو چې د صلاح الدین ایوبي سپاهیانو دا کار کړی، خو د هغوی هیڅ اثر نه څرګندېده. هغوی د کلا په دیوالونو هر لوري ته وکتل، خو د خپل پوځ څخه پرته هغوی بل څوک ونه لیدل. هلته د اسلامي پوځ هیڅ اثار نه معلومېدل. نو هغوی د دې خبرې څېړنه پیل کړه چې اور څرنګه اچول شوی دی. هغوی د پیره کوونکو مړي پیدا کړل چې په خنجرونو زخمي او مړه شوي وو، خو د اسونو او اوښانو تر پښو لاندې داسې خراب شوي وو چې د خنجرونو زخمونه یې نه معلومېدل. د پیره کوونکو د مړي څخه لږ لرې 4 د ښځو مړي هم پراته وو. چې اوښانو او اسونو تر پښو لاندې او خراب کړي وو. څېړونکي عادي سړي نه، بلکې د صلیبیانو د جاسوس ادارې مشر او استاذ شیطان صفته هرمن. هلته ډېر مړي پراته وو، خو د ښځو دا 4 مړي هغه ته په لاس ورغله. د هغوی څېرې د پښو لاندې بالکل خرابې او مسخه شوي وې او د بدن هیڅ برخه یې هم روغه نه وه پاتې. د هغوی جامې هم تار تار سوي وې. په وینو او خاورو کې د هغوی څېرې هیڅ نه معلومېدې، یوازې د جامو څخه داسې معلومېدل چې ښځې دي. د ټولو پوستکي له بدن څخه جلا شوي او په ځینو برخو کې غوښه هم راوتلې وه او جلا شوې وه. د ځینو هډوکي لوڅ او مات سوي وو. د هر مړي په غاړه کې زنځیر او په هغې کې کوچنی صلیب هم ځوړند و.
دا صلیبونه د دې خبرې ثبوت و چې دا ښځې عیسایانې دي. ورونو دا هغه مجاهدې خویندې وې چې د الله د دین لپاره او د دوه مظلومو خویندو لپاره په دغسې حال سوې او خپل نازک او ګران بدنونه یې د الله دین ته نذرانه کړل. چیرې دي هسې خویندې؟ د ښاریاتو خویندې دې ښه واوري چې له سریالونو هندوانو او ترکانو څخه عقلونه نه زده کېږي. هغوی زانیان دي، زناکاران دي چې تاسې ته د ټلویزیون د پردې په مخ باندې راڅرګندېږي. ستاسې وخت ضایع کوي او تاسې له خپل اسلامي فرهنګ څخه اړوي. خیر، هرمن او نور افسران په دې حیران وو چې د ښځو مړي دلته څه کوي. دا خو پوځي او عسکري برخه ده، دلته د عامو خلکو لپاره هیڅ اجازه نه وه او نه دلته کومه لاره وه. دا د څارویو او سامان ګودامونه وو او زیرزمینۍ هم دلته وې. هلته نور مړي هم پراته وو، خو هغه د سفاهیانو وو. ښځې د شپې دلته ولې راغلې وې؟ د دې پوښتنې ځوابوونکی هیڅوک نه و. یوازې اټکل کېده چې پوځیانو فاحشه ښځې دلته راوستې او بالاخره دلته د پښو لاندې سوي. خو خبره دا وه چې اور څرنګه ولګېده. د ښار په مسلمانانو شک کېدای شو، خو اصل کارکوونکي پیدا کول ګران و. خو ورونو فیصله دا وشوه چې په ښار کې جاسوسان او پولیس وګرځي او شکمن مسلمانان ولټوي. چې په هر چا باندې لږ شانته شک هم راغی، هغه بندي او تر سختو پلټنو لاندې باید ونیول سي. ورونو دا د هغه وخت د مسلمانانو حالات ول چې څومره د سختۍ په حالت کې بیا هم د الله تعالی دین ته خپله سینه سپر کړې وه او د کفارو په منځ کې هم د الله دین ته خدمت کاوه او د جهاد ولولي او احساسات یې راپارېدل او د دوی د ایمان نور دومره تیز و چې کفار یې سوځل. خو ورونو نن چې زموږ او تاسې په ملک کې په سلګونو او په زرګونو پیښې د دغو وحشیانو لخوا څخه وسوې، کوم یو ګوډاګی راپورته سو او د دوی څخه یې پوښتنه وکړه. علنا مستند هر څه نشر سول، خو دوی بیا هم چپه خلو او خولې یې له ډالرو ډکې او د مسلمانانو په وینو باندې دغه منصب ته رسېدلي غلي پاتې شول. خیر، د النور او نورو درې نجونو کورنۍ ډېرې وارخطا او اندېښمنې وې، ځکه نجونې بیا ژوندۍ رانغلې. هغوی په دې وېرېدل چې ژوندۍ نه وي نیول سوې. هغوی خپله دنده په پوره کامیابۍ سره سرته رسولې وه، خو تر اوسه پورې لا درکه وې. عثمان سارم او د هغه ملګري هغه ځای ته د خلکو په ډله کې ورغلل چیرې چې اور لګېدلی و. هلته ورته څرګنده شوه چې د 4 مړي پیدا سوي. وروسته اعلان وسو چې د 4 ښځو مړي په فلاني ځای کې ایښودل سوي دي. ټول ښاریان باید هغه وګوري او د پېژندلو کوښښ یې وکړي. ورونو په دغه سخت او بوږنوونکي حالت کې عثمان سارم او د هغه ملګري هم هماغه ځای ته ولاړل او 4 مړي یې ولیدل. د هغوی په سینو باندې صلیبونه ایښودل سوي وو. هیچا هم مړي ونه پېژندل، ځکه چې د پېژندلو لپاره هیڅ نښانې او اثار نه وو. د څېرو څخه هم پوستکي وتلي وو، ځینې څېرې دننه ننوتلې وې او چیتې شوي وې. ورونو د عثمان سارم اوښکې روانې سوې او د خلکو څخه جلا شو، ځکه چې هغه ته معلومات وو چې خپله ګرانه خور یې د الله د دین لپاره همدغو نجونو کې ده چې ټوټې ټوټې وجود یې د اسونو تر سمانو لاندې سوی او ذره ذره بدن یې اوس مخې ته پروت. هغه د حالات ونه زغمل، اوښکې روانې سوې او له ملګرو څخه یوې خواته سو. د هغو نور ملګري هم ورغلل. هغوی ته دا څرګنده وه چې دا مړي د چا دي. یو پکې د عثمان د خور النور او پاتې 3 همزولې او نورې مجاهدینې وې. هغوی 4 واړو د شپې خپل ایماني مسؤلیت په پوره بریالیتوب سره سرته ورساوه او بیا شهیدانې سوې. خو د هغوی د شهادت سترګو لیدونکي انسانان موجود نه وو. د هغوی حالت داسې ښکاروله چې لومړی هغوی پیره کوونکي وژلی او بیا یې ګودامونو ته اور اچولی، چې کله یې اسونه خوشي کړي نو د همدې اسونو تر پښو لاندې سوې. معلومه نه وه چې څومره اسونه او اوښان به د هغوی په مړو باندې تیر سوي. د 2 پیغلو د حیا او ابرو د خوندي ساتلو لپاره 4 نجونو ځانونه قربان کړل. برجیز په خپل لاس د هغوی په غاړو کې صلیبونه ور واچول چې د اړتیا په وخت کې یې ښکاره کړه. د هغوی چا جنازه هم ونه کړه، ځکه چې ټولو فکر کاوه چې هغوی عیسایانې دي. هغوی عیسایانو په خپله هدیره کې خاورو ته وسپارلې. په هغوی هیڅ چا هم غم او ویر ونه کړ، یوازې غایبانه جنازه یې ادا شوه او بس. انا لله
و انا الیه راجعون. خو ورونو هلته بیا د څلورو واړو نجونو پلرونو یو ډول احساسات څرګند کړل. هغوی وویل چې موږ د خپلو څلورو اولادونو قرباني کولو ته هم تیار یو. صلیبي چارواکو د شکمنو مسلمانانو کورونو تلاشي کول پیل کړي وو، نو ځکه خلکو خپلې وسلې او خنجرونه په ځمکه کې ښخ کړه. بله خبره دا وه چې د دې څلورو نجونو د شتوالي په هکله به هم ځواب ورکوي. د هماغې شپې په سهار چې کله امام د نجونو د شهادت څخه خبر شو، نو هغوی ته یې وویل چې تاسې به خپلو ګاونډیانو او جاسوسانو ته څه ځواب ورکوئ چې زموږ لوڼې چیرې دي؟ امام پوه او هوښیار سړی، هغه د ژور فکر کولو څخه وروسته وویل د څلورو نجونو پلرونه دې ماته راسي. ورونو کله چې هغوی راغلل، نو هغوی ټول د صلیبي ادارې لوی او مشر چارواکي ته ورغلل. په ډېر خفګان او غوسه حالت کې وویل زه د دې خلکو امام یم، دوی ماته خپل شکایت راوړی دی چې کله د شپې دوی د اور وژلو لپاره هلته ولاړل او ټوله شپه یې اوبه راویستلې، په ښار کې غوبل جوړ سوی و او هیڅ چا هم پام نه کاوه. کله چې دوی سهار خپلو کورونو ته ولاړل، نو ستاسې د پوځ ځینې کسان د هغوی کورونو ته ننوتي او پیغلې لورګانې یې له ځانو سره بیولې دي. اوس د دې خلکو څلور پیغلې لا درکه دي. خو جابرو مستبد صلیبي چارواکو امام ته وویل زموږ په پوځ باندې د تور پورې کولو څخه مخکې لږ فکر وکړي. امام وویل زه مذهبي لارښود یم، زه تا ته دا ویلی شم چې ته موږ رټلی او داګلی شي او خپل پوځ بې ګناه ثابتولی شي، خو د الله تعالی څخه خپل بد او ښه عمل نشي پټولی. تاسې زموږ چارواکي یاستئ خو خدایان نه یاستئ. دې خلکو ستاسې د پوځ او سامان د خوندي ساتلو لپاره ټوله شپه کار وکړ، خو تاسې دوی ته دا بدله ورکوئ چې د نجونو د تښتولو اقرار هم نه کوي. خیر د څه بحث او خبرو څخه وروسته صلیبي چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړ چې دا نجونې به ولټول شي. امام د هغوی څخه همدا اورېدل غوښتل، نو د باندې راووتل او خپلو څلورو ملګرو ته یې وویل چې همدا خبره خپره کړه، څلور واړه نجونې د شپې د پوځیانو لخوا تښتول سوي دي او په ښار کې هم همدا خبره خپره کړای شوه. د هغوی کفارو ګاونډیانو هم همدا خبره ومنله، ځکه چې په دې شپه د ښار حالت همداسې و چې هر کار پکې کېدای شو. ورونو برجیز د سلطان صلاح الدین ایوبي په خیمه کې ناست او هلته رسېدلی و. د سلطان صلاح الدین ایوبي طبیب د آفاق تداوي او درملنه کوله. د آفاق دواړه خویندې هم وې. برجیز سلطان صلاح الدین ایوبي ته د شپې ټوله کیسه وکړه. سلطان صلاح الدین ایوبي د دې خبرې په اورېدو سره ډېر احساساتي کېده او سترګې یې سرې کېدې. برجیز وویل چې هغوی کرک په داسې بد حالت کې پرېښی دی، که سمدستي حمله پرې وشي نو د نیولو او فتح کولو امکان یې زیات دی. په ښار کې سامان ټول سوی او د څارویو خوراک هم ختم سوی، اسونه او اوښان ډار سوي، په خلکو کې ویره او ډار خپور شوی، پوځ هم ډېر سخت ویرېدلی. خو سلطان صلاح الدین ایوبي په فکر او سوچ کې ډوب شو. ډېر ځان وروسته یې سر راپورته کړ، بیا خپل سالاران او سلاکاران راوغوښتل. لومړی یې دا حکم وکړ چې آفاق سره د خپلو خویندو قاهرې ته واستوي او د هغو لپاره تنخوا وټاکي. خو ورونه آفاق وویل تاسې زما خویندې په خپل کنټرول کې واخلئ، زه به ستاسې سره وم، ما په خپل پوځ کې داخل کړئ، زه به د خپل پلار او مور غچ اخلم. که تاسې ما کرک ته ورسوئ نو زه هلته هر ډول عملیات کولی شم. ورونه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ستر مجاهد او د ټول امت غمخوار، د کونډو رنډو او مظلوم مسلمانانو غمخوار څه ورته وویل؟ هغه وویل جګړه او جنګ یوازې په احساساتو نه کیږي، ډېر اوږد تربیت او روزنې ته اړتیا لري. ته یوازې د مور او پلار غچ اخیستلو ته ورخطا یې، خو زه به د دې ټولو پلرونو او خویندو غچ اخلم کوم چې د صلیبي وحشانو لخوا څخه ښکار شوي. خپل احساسات ساړه کړه. د آفاق احساسات او ولولې داسې راپارېدلې وې چې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي څخه ځان خلاصاوه چې قاهرې ته ولاړ نه شي. هغه ته وویل شول چې لومړی خپل علاج او درملنه وکړه، چې کله روغ شوې خامخا به دې واستوه. په دې وخت کې مرستیال سالاران او لوړ قومندانان راغلل چې په هغې کې زاهدان هم وو. سلطان صلاح الدین ایوبي آفاق او د هغه خورګانې د باندې واستولې. هغه ټولو ته د کرک نوي حالات په مخ کې کېښودل او ویې ویل آیا سمدستي په کرک باندې برید کول مناسب دي؟ زاهدان د خپلو معلوماتو په اساس وویل چې په کرک او نورو برخو کې صلیبي پوځ شته دی چې موږ د پوځ محاصره او کلابندي ماتولی شي. هغوی دا ترتیب هم نیولی چې سامان یې خوندي هر لوري ته رسېدای شي. که د هغوی د رسود د کمۍ په خاطر باندې حمله کېږي نو دا یوه غلطي ده. د هغوی سره یوازې همدا سامان نه دی چې کوم سوځېدلی، د هغوی د هر پوځ سره پوره او مکمل سامان موجود دی. په داسې حال کې چې د هغوی شمېر زموږ څخه 5 یا 6 چنده زیات دی.
د غونډې نورو ګډون کوونکو هم خپل وړاندیزونه وکړل، خو زیات د سمدستي برید پلویان ځینو د انتظار وړاندیز هم وکړ، خو سلطان صلاح الدین ایوبي د خپلو ټولو قومندانانو او سلاکارانو سلا مشورې او وړاندیزونه واورېدل، خو په دې ډېر خوشحاله و چې په هغوی کې د جګړې شوق او جذبه موجوده وه. هغوی ټول په دې خبره سره یو وو چې که حمله هر وخت کېږي باید داسې وشي چې بیا ماتې ونه خورو، ځکه چې موږ کمزوري یو. خو وروڼه، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دا خبرې اورېدلې او چوپ ناست. هغه په آخر کې د خپل لښکر په هکله وپوښتل چې د هغوی احساسات او شوق څه دی. نو ورته وویل شول چې ټول ښه تیار او هغوی ښه تکړه دي. په آخر کې سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه سمدستي او زر حمله کول غواړم، خو زه د تلوار کولو عادي نه یم. زما په وړاندې یوازې د کرک د کلا پوځ نه دی، بلکې د صلیبیانو ټول هغه پوځ دی چې هغه د باندې هر لوري ته پروت دی. او پسې وویل زاهدان ښه وویل چې نه یوازې دا چې په کلا کې پوځ شته، بلکې د باندې هم شتون لري. د دې ټولو سره سره باید برید سمدستي او زر وشي، فاصله کمه ده. په یوه شپه کې زموږ پوځ تر هغه ځای رسېدای شي، خو هغوی باید یوه جګړه د کلا څخه د باندې هم وکړي. د حرکت څخه مخکې موږ باید د کرک مسلمانان تیار او چمتو کړو. ما ته چې کوم معلومات په لاس باندې راغلي د هغې په اساس د کرک مسلمانان سره منظم شوي او هغوی یو تنظیم جوړ کړی دی. د دې هیله شته چې د محاصرې په وخت کې هغوی په کلا کې بې نظمي جوړه کړي. د هغوی نجونې هم د قربانۍ او جګړې میدان ته راوتلي دي. یوازې 4 نجونو چې څومره زیان صلیبیانو ته رسولی هغه 4-5 ګروپونه هم نشي کولی. موږ به کوښښ کوو چې خپل کمانډویان ښار ته ننباسو. ورونو، برجیس وویل د خبرو په منځ کې د ننوتلو بښنه غواړم. که کمانډویان لېږل غواړئ نو سمدستي باید وشي، ځکه د کرک کوم اوسېدونکي چې د کلا څخه تښتېدلي دي هغه حتما بیرته کلا ته ځي. د هغوی تر پردې لاندې موږ خپل کمانډویان ننباسلی شو، خو د هغې څخه وروسته بیا امکان نه لري. د اور لګېدو څخه وروسته صلیبیان ډېر محتاط او د ښار ټولې دروازې به بندوي. ما ته اجازه راکړئ چې زه همدا نن د هغوی سره کلا ته ولاړ شم. موږ به هېڅ وسله نه وړو، هلته وسله ډېره پیدا کېږي. بالاخره پرېکړه وشوه چې همدا نن شپه دې کمانډویان د برجیس په مشرۍ باندې روان شي. تر کوم ځای پورې چې آسونه تلای شي هغوی دې ورسوي، نور دې پیاده ولاړ شي. ورونو، او دا یې هم ورته وویل چې د آسونو د بیرته رارسولو لپاره دې څو کسان هم واستول شي. زاهدان ته حکم وشو چې سمدستي د کمانډویانو لپاره ولسي جامې او د اړتیا وړ شیان برابر کړي. سلطان صلاح الدین ایوبي خپلو قومندانانو او سالارانو ته د جنگ او جګړې اړوند لارښوونې وکړې او په ځانګړې توګه ورته وویل چې دا په یاد ولرئ چې دا هغه پوځ نه دی چې په کوم باندې موږ شوبخ فتح کړی و. دا د مصر څخه راغلی او دښمن پکې تبلیغات کړي. دوی د محاصروي جګړې تجربه نه لري. قومندانان باید هوښیار او بیدار وي. ما ته دا شک پیدا شوی چې په دې پوځ کې ځینې سفاهیان ښه فکر نه لري. زما سره چې کوم ګروپونه دي هغه ترکان او شامیان دي. همدارنګه زه به د نورالدین زنګي کومکي پوځ هم ځان سره ساتم. که حالات خراب شول نو په وارخطایي سره شاته مه راځئ، زه به ستاسې تر شا پروت وم. همدارنګه دا هم په فکر کې ولرئ چې که د کرک مسلمانان ستاسې سره څه نشي کولی، زه چې د کوم کار کول غواړم هغسې کار کول هلته مکمل امکان نه لري. زه د هغوی څخه دومره زیاته قرباني نه غواړم. هغوی محکوم او مجبور دي، هغوی مظلوم او د ظلم ښکار شوي دي. موږ د هغوی د خلاصون، ازادۍ او نجات لپاره ورځو، د هغوی په ډاډ نه ځو. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د تللو او کوچ کولو امر وکړ نو ټول پوځیان په آمادګي باندې اخته شول. دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به په کرک باندې څه ډول حمله کوي، آیا کرک به فتح کړي او هغه چریکي مجاهدین چې د کرک په مابینځ کې دي هغوی به سلطان صلاح الدین ایوبي سره کوم کومک او جهادي عملیات سرته ورسوي. ورونو، دې او د دې ته ورته مهمه پوښتنو ځواب پر روانه برخه کې سره له ګټورو تفسیرو واورئ ان شاء الله تعالی. د شپږ شپېتمې برخې پای.